السلام علیکم دوستانو. رحمان الله ګربز په کابل کې د روژې په مناسبت د رمضان جام په سیالیو کې څه نخرې وکړلې. نوموړي یو ډېره زبردست خوندوره لوبه ترسره کړل. همداسې دویم خبر بیا پاکستان د زیمبابوي څخه شرمونکي ماته وخوړله. دا چې په دې وروستیو کې افغانستان د زیمبابوي څخه شل اوریزه سیریز 3-0 وګټي، ټیسټ یې یو مساوي کړي، خو پاکستان بیا په لومړۍ لوبه کې شرمونکي ماته وخوړله. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په کابل کې د روژې مبارکې په 14 اوریزه سیالۍ پیل شوې دي چې په لومړۍ لوبه کې رحمان الله ګربز او د هغه کشر ورور مسعود ګربز زبردست لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د المبارک لوبډلې پر وړاندې رحمان الله ګربز د 11 شپږیزو او 15 اوریزو پر مټ په 90 بالونو باندې درونې منډې جوړې کړې. د ګربز ترڅنګ د هغه کشر ورور مسعود ګربز هم ښه لوبه وکړه. په 11 بالونو باندې د شپږیزو او 2 اوریزو پر مټ 48 منډې جوړې کړلې. یاد دی وی چې دغه لوبې د کابل ایوبي لوبغالي کې د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ د شل اوریزه سیریز لومړۍ لوبه زیمبابوي وګټله. زیمبابوي لومړی توپخانه ترسره کړل. په ټاکل شوي شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 118 منډې جوړې کړلې. د زیمبابوي لپاره په توپخانه کې ټانش کامونکاوي په 40 بالونو باندې 40 ډېرې منډې جوړې کړلې. رګس کچکاباوا بیا په 14 بالونو باندې 18 منډې جوړې کړلې. مدویر بیا په 14 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړلې. د پاکستان په توپچونه کې محمد حسنین په 4 اوره کې 19 منډې ورکړلې، 2 وکټې واخیستلې. دانش عزیز بیا په 3 اوره کې 19 منډې ورکړلې، 2 وکټې واخیستلې. فهیم اشرف بیا په 2 اوره کې 10 منډې ورکړلې، 1 وکټې واخیستله. وروسته پاکستان په دویم اننګز کې توپخانه ترسره کړل چې د پاکستان د توپخانې پیل هم ډیر خراب و. یوازې بابر اعظم ډیر زبردست توپخانه ترسره کړله. د زیمبابوي لوبغاړي وتوانېدل چې دوی په ډیرو کمو منډو کې آوټ کړل. پاکستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19.15 اوره کې 99 منډې جوړې کړلې. لوبه یې په 19 منډو وبایلل. بابر اعظم په 45 بالونو باندې 41 منډې جوړې کړلې. دانش عزیز په 40 بالونو باندې 22 منډې جوړې کړلې. محمد رضوان په 18 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړلې. د زیمبابوي لوبغاړو ډیر زبردست توپاچونه ترسره کړل. لوکو جونګوي چې په ډیره زبردست توپاچونه ترسره کړله. په 3.15 اوره کې 18 منډې ورکړلې، 4 مهمې خطرناکه وکټې واخیستلې. ریان بورل بیا په 4 اوره کې 21 منډې ورکړلې، 2 وکټې واخیستل. ریچارډ بنګراوا بیا په 3 اوره کې 10 منډې ورکړلې، 1 وکټې واخیستله. چې پاکستان لوبه په 19 منډې وبایلل. بله لوبه به راتلونکي 25 تاریخه باندې ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.